د یوناس ویلوت هغه شپه چې د ده ژوند ته یې تغییر ورکړ ښه په یاد ده. هغه شپه د یوې پیزې فرمایش ورکړ. بیا کور ته ولاړو او هغه مو وخوړه او پام مې سو چې هیڅ یې په خوند نه پوهېږم. اول مې فکر وکړ چې ښایي مالګه مساله یې کموي او د څښلو لپاره مې یو څه راوغوښتل. هغه هم هیڅ خوند نه درلود. په بله ورځ هم حالت همداسې و. بیا مې پام سو چې کومه ستونزه سته. د 2020 کال په مارچ میاشت کې یوناس د سکی لوبې ځای ته تللی و. هغه او ملګري هلته په کرونا اخته شول. په داسې حال کې چې نور ملګري 14 ورځې وروسته جوړ شول، د یوناس د خولې خوند تر نن ورځې پورې له منځه تللی دی، خو هغه دې ته ډېره اندېښنه نه کوي. په اول سر کې طبعا هر سهار کله چې مې یخچال خلاصوه ډېر مایوسه کېدم، خو اوس مې ځان ورسره عادت کړی دی. کورنۍ او دوستان یې په دې هکله څه وایي؟ په اول سر کې د زیاترو زړه ته نه لوېده، خو وروسته ټول متوجه سول چې واقعا همداسې ده. دا ځکه چې ما داسې شیان خوړل چې مخکې مې هیڅکله نه ول خوړلي، ځکه چې مې خوښېدل. د مثال په ډول کوچنی کرم. یوناس د خوند حس د لاسه ورکولو یو مثبت اړخ هم ویني. تر کرونا مخکې هره ورځ غیر صحي خواړه لکه ساسج، پیزا او یا هم خواږه خوړل او وزن یې 100 کیلو ته ورسېده. خو هغه اوس داسې ښکاري. د ذایقې د حس تر له منځه تلو وروسته یې 34 کیلو وزن له لاسه ورکړ. هغه اوس په شعوري ډول صحي ډوډۍ خوري. ترکاري چې مخکې نه خوښېدله اوس یې پرته له مشکله خوري. زه تقریبا هیڅ کاربوهایډریټس لرونکي خواړه نه خورم، بلکې ډیر پروټین لکه د چرګ او د فیل مرغ غوښه خورم. کله چې وغواړم کاربوهایډریټس وخورم نو بیا له وریجو سره بروکولي او یا هم زردکي یا بادرنګ خورم. د مارچ راهیسې همدا زما خوراک دی. زه نور پیتزا او سره کړي خواړه نه خورم. زه یې بیل هغه هم په خوند نه پوهېږم. یوازې چپسو ته ځینې وخت بې طاقته شي او دا کار یو مشخص دلیل لري. چپس هغه ته د پخوا وخت یو احساس ورکوي، د هغه وخت احساس چې لا د هر شي په خوند پوهېده. شنه مرچ یې خوندور دي، هغوی ډېر توند دي. د ذایقې د حس له منځه تلو سربیره یې سړی احساسولی سي. له همدې کبله یې خورم. پر دې هر څه سربیره یوناس فکر کوي چې طالعمند و. داسې ډېر کسان هم سته چې هغوی ته دا بې تفاوته نه ده. د هغوی وضع دومره خرابه ده چې پس له 14 ورځو هم ښه نه وي. سږي یې خراب وي، سپورټ نسي کولی او فکر کوم هغوی زما په شان هر څه په حوصلې سره نسي کتلی. زیاتره ناروغان تر یو څه مودې وروسته د بوی او ذایقې حس بیرته پیدا کوي، خو هیڅوک نه پوهیږي چې د یوناس دغه حس به کله بیرته راژوندی شي.